نو نن زما په معاشرې کې غټه المیه ده. وایي دا مې د تره زوی دی پرده تې نه کوي، دا مې د ماما زوی دی پرده تې نه کوي، دا مې د کاکا زوی دی پرده تې نه کوي، دا مې اخ شی دی د نه پرده نه کوي، د خور خاوند مې دی پرده نه کوي، دا مې خینه ده خینې سره لاس میلاوي، ګپ شپې لګوي، خبرې. محرم هغه دی چې همیشه ورسره نکاح حرام دی، لکه پلار، لکه زوی، لکه رور، لکه خوری، رواره. داسې کسانو نه صرف د لاسونو د مخ او د خپو پرده نشته، نور ښځې دپاره د هر چا نه پرده ده، غیر محرمه نه خو د هر څه پرده ده، د اواز هم پرده ده، د ویښتو هم پرده ده، د نوکونو هم پرده ده، د ټول جسم پرده ده. او کوم چې محرمه دی همیشه دپاره ورسره نکاح حرام دی، نو هغو نه چې کومه بې پردګي ده صرف د خپو لاسونو او د مخ او د اواز، باقي جسم د هغو نه هم پرده. واحد یو خاوند دی چې د ښځې خاوند په منځ کې څه قسمه بیا پرده نشته. دین علاوه الله ښځې دپاره ډېر زیات اهتمام کړلی په هرې موقع باندې. که نظامي تعلیم ته ښځه ځي نو سړو دپاره جدا او د ښځو دپاره جدا ځای دی. که د کوره بار ځي په برخې کې به ځي، که په کور کې دننه یي نو ټیکری به یې دارنګې څادر به یې دارنګې اچولی چې غاړه یې کولو نه شي، د جسم اندامونه یې رور ته پلار ته ښکاره نه شي چې د خور جسم موټه دی یا پتله دی. دا پته په کور کې هم نه لګېږي، داسې کولو کولو کپړې پکار. نن په ټیلرانو باندې زنانه چې کپړې ګنډي دومره تنګ یې وګنډي چې بیا کله دو په کور کې ګرځي نو یو یو اندام یې معلومېږي. دا ډېره ناروا. داسې کپړو حیثیت هېڅ نشته. په داسې کپړو کې سړی بربنډ ښکاري چې ستا پکې سینه معلومه شي، ستا پکې نور جسامت معلوم شي، ستا پکې ویښته ښکاري. هغه څنګه کپړې؟ د کپړې باوجود انسان پکې بربنډ معلوم. زما خپل خویندو ته درخواست دی، دا دواړه لاسونه جوړه کوم تاسو خپل مړونو سره وفا وکړئ، خپل خاوند سره وفا وکړئ، خپل ایمان، اسلام، قرآن سره وفا وکړئ.